نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ای پر قیامت ناراضی تر سو پورې چې دا عربیان الله پس مکه نه باسلی. او فرمایل حدیث میں تابلو ویلو کنه مې ویل حسد په انسانانو کې شته، نفرت په انسانانو کې شته کې نشته؟ شته. تکبر په کې شته کې نشته؟ شته. شیطان ولې الله ټول عمر د پاره مردود کو او زموږ په معاشره کې څوک تکبر کوي، څوک نفرت کوي، څوک حسد کوي، موږ ته کافر هم نشو ویلې. نه پوهیږي په دې باندې. دا فلسفه ده چې الله جل شانه د دنیا خلک د سجدي نه کوي. په دنیا کې څونه مسلمانان دې مونږ نه کوي. شیطان یو سجده نه کړ، الله ټول عمر د پاره مردود کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فخرج منها فانك رجیم. الله فرمایل جنت نوزا ته همیشه د پاره سي مردود وي، ذلیل او رسوا. د یوې سجدي د وجنه نه. زم حسد د وجنه، حسد انسانانو کوي. تکبر د وجنه نه، تکبر هم نو. نفرت د وجنه نه، نفرت هم نو. یو بل غلطی کړي و شیطان ډېر خطرناک چې نه دی پوهه سوکا دا کومه غلطي و چې الله جل شانه دې ذلیل او رسوا کو د همیشه د پاره. یو سجده وکنه، یو پر تکبر، یو پر حسد، یو نفرت، بس انسانان په زرګونو کې روزانه داسي ایت الله سره وي. د داسې کوم غلط کار کړو یاد ساته، د ډېر په مشرف او ډېر په معزز او ډېر د کرامت په ځای کې انکار کړو. دا وجو نرسي په دې باندې دا خبره زه د عربو حکمرانانو ته کومه چې په کم ځای کې تاسو کلبونه سٹارټ کړل کنه الله باندې ذلیل کې څنګه چې شیطان ذلیل کړي نه پوهیږي په دې باندې. په کور کې ګناه دونه غټه ګناه نه ده، ګناه ده او دونه ګناه نه ده. هغه ګناه چې ته په جمعات کې کیسونه غټه ګناه ده، بیا دا هغه نه بر هغه چې ته په بیت المقدس کې کیسونه غټه ګناه ده، هغه نه پس چې هغه ته په مسجد نبوي کې کیسونه غټه ګناه ده، هغه نه پس چې ته په بیت الله الحرام کې کې هغه څنګه غټه ګناه ده. څنګه چې دا هغه عبادت چوته، څنګه چې د محلې په جمعات کې مونږ په یو په 20 باندې ده، په جامع مسجد کې یو په 1500 ده، په بیت المقدس کې یو په 25000 ده، په مسجد نبوي کې یو په 50000 ده، په بیت الله الحرام کې په 1 لک باندې ده. دې ته لږ سوچو کا دغه ته ګنام بیا یو زور لري. ناراضي په دې باندې شیطان حسد کړو، تکبر کړو، سجده نه وکړي، نفرت ساتلو په دې ځای کې کړو چې هغه نفرت او د حسد او تکبر ځای نو هغه جنتو. کوم ځای هغه جنت په غلط ځای کې کله غلط استعمال کړه، په غلط ځای کې ګناه وکړه، په غلط ځای کې حسد. ځکه دې الله جل شانه هم ذلیل او رسوا کی. کلبونه ساته فرانس ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، ځای چې جزیره العرب نه بارو ځای بیا چې کوي کوي الله جل شانه هم داسې ذلیل او رسوا کی شیطان باندې نه هیر شي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ای پر قیامت ناراضی تر سو پورې چې دا عربیان الله پس مکه نه باسلی. او فرمایل حدیث میں تابلو ویلو کنه مې ویل دا چې وکنه الله جل شانه فرمای چې دا شیطان دا ما دا غزين راويستو شیطان سجده نه کړو وجه سوا په غلط ځای کې ګناه کړو. بس کې په غلط ځای کې ګناه زه ته ګور بیا ګناه کوي. الله جل شانه فرمای ارزه کې ګناه مکو، په پاک ځای کې ګناه مکو. الله جل شانه خیال هم دې خبره